د ایوب علیه السلام دا د پښتو قصو مسو کتابونو کې لیکلي چې د ایوب علیه السلام بدن کې چینجی شوي او دا شوي دا شپاړسنې درو خبره. پیغمبر الله په هغه بیماری نه بیماری چې د خلقو ته نه نفرت پیدا شي. 18 کاله بیمار ضرورو لیکن بدن کی چینجی دا سبب د نفرت ګرځي او پیغمبر چې د الله په هغه مرض نه بیماری چې د خلقو ته نفرت پیدا. دا سه دا د قصو مسو کتابونو والاو نو عرض داو چې بیا 18 کاله بیمار ولیو دام امتحان الله دنیا ته خود چې وګورئ 18 کاله می پکټ کې سملولې دی او په 18 کاله کې 18 منټ هم ظاهر کړي نه. آخر کې دعا وکړه خدای ته چې یا الله بدن سره می چې ارڅ کې خو خدای جبه ته می سموایا چې تا په یادو. دا امتحان او دا ابتلا و. بیا ولا زامن ته د کوټې لاندې کړ. شیطان راغی زامن دی کوټې لاندې شو. الحمدلله د خخېدو د غم نه خلاص. بل سره راغی ګډي او چيلې دي ټوله او بو یوړې خړ په راغی. و الحمدلله د خدای مال او خدای واغستو زما ور سره څه کار دی زما د خدای د منځ کې حائل مواقع کې. دا امتحان مونږ دې نه رحمان بابا وی چې د یو وخت د ځان د پاسه کوک شي چې د یو وخت د ځان د پاسه کوک شي ځان هغه ساعت له خدای مرور کې یو وخت دی چې کوک شي او تکلیف درته ورسی نو خدای نه ځان مرور کې په کلونو خوشاله او په عیش او عشرت کې مبتلا او چې یو منټ در باندې خفګان راشي نو خدای نه شکایت شروع کی چې یا الله زدی لیدلې ما خدایم زما زوی دی لیدلې او زما خزه دی لیدلې وا دا دې مړه کړه. دا تاسو خیال راغی وا دغه خلقو چې 18 کاله بیا به خزه مزدوری تطلا ما خام به چې مزدوری راوړه سبه دته پریزانه جوړه کړه او سبه د خدای په نامه ورکړه. دا خزه وا پس خبره ورته دی غوسه شو او د قسم خوړو چې خزي والله چې زه جوړ شم چې تا بسل دوره وهم چې دا څو وخت کې جوړ شو یا الله ما خود دې خزي نه قسم خوړل. خدای ورته وی ایوب دا چې خزه به پیدا کی دا دې چې تا سره څو وکړه دا چې به پیدا کی وې قسم سره به څه کوم. الله ورته چل خی چې د سلو ډکو یو ګډای غوندې جوړه کا د سلو ډکو او په هغه سلو ډکو یو گزار دی لور کا قسم نه بم خلاص شي او دا په دروم نشي. از یو مزیدار خبره تاسو ته کوم. هغه ورځ رانه چاته پوسو کو چې موږ هجی ډیر ګناونه دي کیږي بچ ما خبره واوره که معاملہ په قیامت کې د عدل او د انصاف شروع شو نو د زمکه په سر چې څومره دنیا د ټوله به دوزخ ته لاړ شي. ځکه چې عدل او انصاف خو دې ته وایي چې تا څه مزدوری کړی وي نو مانه بدل والا کړ چې تا څه کړی نه دي نو مانه بدل د څال تا څه کړی. قیامت کې به معامله د رحم او د کرم شروع شي. د رحم او د کرم معامله بداسي جی منځونه پینځه دي الله به وایي چې په 200 مجرا کوي روپۍ جی یو ور کړی د خدای په نامه الله به وایي په 1,00,000 مجرا کوي کنه جی چې دا راټول شي بیا هم د جنت قیمت نه برابرې نو الله به وایي چې اوسې ګناونه ولټوي او ګناونه هم راوړي او په نیکۍ ورته بدل کوي. معامله په قیامت کې داسې کیږي نو الله ستاو زما بم څه درک ولګي او که معامله د عدل او د انصاف شروع شوه پناه په خدای دا عدل او انصاف تقاضا دا ده چې مونږ کړي څه دي چې مونږ ته به څه ملایي. نو ځکه سلطان باہو رحمت اللہ علیہ وی چې عدل کرے تو ڈوبوے سان عدل کرے تو ڈوبوے سان فضل کرے تو تروے سان. اے اللہ کے پا قیامت کی دی عدل او انصاف کنو ڈوب شما او کا فضل دی کنو بیڑا بمی پارش
نو الله دې د فضل معامله مونږ سره که عدل او انصاف شروع شو مونږ ټول غرق. نو عرض دا عزیزانو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعا په ټیم کې تقاضا کوي چې یا الله دا دومره عظیم اجر زما د امت پکار. نو الله وستا امتیان چې 2 رکعات فرض په امام پسې وکي دومره اجر به ورکوم لکه چې د 1,40,000 پیغمبرانو سره. په دغه مقام کې زینه ټکی چې ما تاسو ته کړی و، زینه آسماني لفټ ته وایي. په دغه لفټ 1,40,000 پیغمبران ورسره راغلي. حضور علیه السلام بیا دغه ځای نه په براق سور شه او انبیاء یې رخصت کړه واپس او دی بیا مکې ته راغی. چې مکې ته راغی د سبا ټیم لا کور ته تلی نه دی. جبریل او براق دغه ځای نه رخصت شو. لاره کې یو بوډای ناسته ده، بوډای ناسته ده او جاړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تپوس وکړو چې بوډای ولې جاړي؟ ورته صاحب د یو یهودي نوکر یم، سکار پسې را لېږلی ما لیټ شم، شپه را باندې تېره شو، اوس یریږم دا سامان هم نشم وړی، تبې نیولې او چې ورشم الټه به مې ووهي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې بیبي خفه کېږه مه، راځه دا پنډوکی به م در سره زه یوسمه او ستا مالک ته به شپارسم وکړم تا به وهیم نه. اوس بیګا آسمانونو کې الله عز اسمه سره راز و نیاز شوی او سحر له یو وینځې سره پنډوکی په سر دی او د هغې مالک ته شپارس کولو ته روان. دې ته سوچ وکړئ. کور ته چې ورسېده دروازه یې وټکوله، سړی راووت، الیک سلیک وشو، خیر شه صاحب. ورته دا ستا خادمه ده، تبې نیولې ده، وخت هم ډېر تېر کو، دا پنډوکی راوړی هم نه شو او زه شپارس هم کوم که دې له څه سزا ورکړه ماله راکړه خو چې دې ته څه ونه وایي. یهودي فوراً د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپو کې پریوت او وی چې لا اله الا الله محمد رسول. حضور علیه السلام ورته وفرمایل چې زه خو دې له نوم راغلی چې ته مسلمان شه، وجه څه ده؟ وی ما ته دا یقین راغی چې ته بیګا اسمانونو ته تلی او خدای سره دې ملاقات شوی. یهودي ورته هغه وی ته څه خبر شوی؟ وی د تورات یو مسله نن رښتیا شوه. ما په تورات کې لیدلی چې نبی آخر الزمان چې په کومه شپه خدای سره راز و نیاز وشي په هغه سهار به دی د یو وینځې شپارس کوي. نو سبا دی او د وینځې شپارس دی، ته مدعی د نبوت یې، دې نه لوی دلیل ستا په معراج او پیغمبرۍ بل څه کېدی شي. عزیزانو په لومبۍ ورځ خو به یهودو ومنله چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای سره راز و نیاز شوی. تاسو وګورئ زمونږ وزیران ای په خړ سیلاب یوړی چېرته قبر ګوري، هله پلانې وزیر قبر له غسل ورکوي. هغه ورځ یو کوواټ ته تلی دی، حاجي بازر صاحب یې لمبولی دی، یو وزیر تلی دی، دا کوواټ حاجي بادر صاحب یې لمبولی دی. نو ما چې لمبولی دی بیا به مو جنازه هم کړی وی. نو زما عزیزانو 2 کروڑه بلاګانې ته سوړو نه راووتې، 2 کروڑه په هر رنګ کې، په هر شکل کې. اوس خدای دې رحم کوي چې د دې ملک انجام بڅوي، انجام به څه آسان علاج. چې هلکه تاسو ټول پاکستان اسلام اسلام چغې وهئ او جي ځئ، نن نه د پاکستان قانون اسلام دی او ښځې دننه کورونو کې او د ملک فیصلې به په قرآن کېږي. ته وایه دې قوم سره بله کومه لار وه چې ته به یې ترې وهلی و ورسره؟ مونږ سره خو اسلام ډال دی چې دا هم پې د ټیزرګي نه رانیولی دی که نه، خو اسلام یې رانوست. اوس ما به دا خوله د مرګ په ناره ټپوی که نه؟ تاسو به دې جومات کې ویلی چې خدای دې خوله ماته که، خو چې کوم شی دې غوښتو دی رایوستو که نه؟ نو دا په غبرګونونشه په خپل خیر و شر نه پوهي. اوس به صاحبه غوبلې وي او غیمې وي او هاکو هاکو راونیساو رامنډه کاو ونیساو جیل کې واچوه. دا د خدای قانون. اطمینان د قوم او د ملک د خدای په یاد کې.
د خدای په قانون په عمل کولو کې. تاسو وګورئ د کومو خلقو ژوند چې د خدای یاد ته سپارلی شوی دی د هغوی دا ژوند وګورئ څه خوندناک ژوند دی. ستا په دې ملک کې وګوره دا تبلیغي جماعت والا چې دي د دې شکلونه وګورئ د یو مسلمان چې څنګه شکل کېدی شي هغسې شکل تاسو وګورئ کوم کسان چې تبلیغ کې ګرځي د دوی شکل. بیا پرون یو ترکی راغلی و زمونږ دکان د ترکو ډېر ښایسته لوړ دنګ او ډېر ښایسته ځوان او شلېدلې جامې اغوستې. نو هغه له داسې لږه لږه عربي ورتله لږه لږه اردو ورتله په حیران شو چې د ده دې ځوانۍ ته وګوره د ده دې شان ته وګوره او د ترکو نه پېښور ته راغلی دی تبلیغي جومات کې وخت ورکړی. نو عزیزانو نورې ټولې چارې ګورئ بس دي وخت در سره اوزګاري په خدای قسم چې دغه ډله کې هسې ناست دی یو ساعت که نه هسې ناست دی نو یک زمان نا صحبت با اولیاء یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر است صد سال طاعت بیریا. اگر مجلس کې چې چرته د الله او د رسول ذکر کیږي یو ګنټه کې ناستل د 100 کالو عبادت بیریا نه زیات ثواب. تاسو وګورئ دي جماعتونو الکان الکان ځوانان ځوانان راټول شي او خپلو کې یو بل ته حدیث بیان یو بل ته دین بیان یو بل سره جوړ کړي. نو الله دې مونږ ته هم توفیق راکړي وخت در سره اوزګاري دا نورې ټولې چارې ګورئ بس ټول دروغ دي او فراډ او دوکه ده. زم درته یم چې دا دی ما سره شین توتي دی او شین باغ بل هم دا دی شین توتي دی او شین باغ نه شین توتیان شته او نه شین باغونه شته. وخت راتلو سره به شنې توتی د دوی ښځې وي او شنه توتیان به دوی وي او باغ نه به ګیر چاپېر پیره ولاړئ والله که دې نږدې ور پرېږدي خانان او نوابان خان بادران او جایگیرداران هغې نه به ته شین باغ ته دننه لاړ شي. هغه ورځ یو وزیر ته یو سړی ورغلی اسپایي ورته وایي چې څه کوې کاکا وی دغه وزیر صاحب ته ورځم وی څه ورته وی وی ما والا ډېرې منډې والې وې زما په دغه کامیاب شوی دی دغه زه ورځمه اوی دننه نشي تللی کاکا مونږ به تپوس ویل څنګه نشي تللی پې ورمنډه کړی چې ورمنډه کړی هغه چې په دې بټ والی دی داسې بوکې غورځولی دی بیا را پاسېدلی دی نو په یو منډه تې کور ته رسېدی. دا شنه توتیان او شنه باغونه خانان او جوابان او جایگیردار او خان بادران چې په دې ملک کې وي نشین باغ شته او نشین توتي شته او نشین چمن شته. تاسو همدغه د منګکانو وروڼه یئ منګکه خاورې کنه او خاورې دې په دغه. نو عزیزانو عرض داو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس راغی لار کې ابو جهل په مخه ورغی. حضور علیه السلام ته وایي چې وایه که نه نن د اسمان څه نوی تازه خبر شته. هغه ورته لاو زه بېګا اسمانونو ته تللی وم او خدای سره معراج و نیاز شوی. ورته وایي ته اسمان ته تللی ویلی او وی دا به د بل چا په مخ کې دا خبره وکړي ورته وی چې څوک دې خوښه وي د هغه په مخ کې به ابو جهل په منډه تللی ابو بکر صدیق ته وایي چې راشه که نن دې د یار خبرې واورېدې اریان بشي. وی ولې وی نور کله وی چې ماله د اسمان نه خبر راځي او نن وایي چې زه بېګا په خپل اسمان ته تللی وم. ابو بکر صدیق ورته وایي چې ابو جهله رښتیا وی زما یار ویلي دي داسې وی زما د پلات او منات قسمي چې ستا یار ویلي چې زه بېګا اسمان ته تللی وم. ابو بکر صدیق ورته وایي زما د خدای په ذات قسمي که زما یار ویلي چې بېګا اسمان ته تللی نو بلکل یې ټیک ویلي. ولې ما د خپل یار د دین هم په لویو لویو معجزو باندې ایمان راوړی دی. چاله چې شپه ورځ د اسمان خبر راځي نو که بېګا په خپل اسمان ته لاړو دا څه د تعجب خبره. ایمان داسې پکاري. عزیزانو بیا ابو جهل راغی او لاس کې څه کاڼي نیولي نو پیغمبر ته وایي چې څنګه اندر کفے بو جہل بو
گفت ای احمد بگو تا چیست زود وای کنه زما دی لاس کې څه چې ته پیغمبر یې گر رسولی چیست در مشتم نهان که خبرداری ز راز آسمان ته چې د آسمانونو خبر پوهېږي دا لاس کې ووایه چې څه دي پیغمبر وی زه ووایم چې لاس کې څه دي که دا ستا لاس کې څه دي دا په خپله ووایي وی زما لاس کې چې څه دي په خپله نشي ویلی ته ووایه په یو ګوته پیغمبر د هغه د لاس ته اشاره وکړه نو د ابوجهل د لاس د ننه نه آواز راغی لا الہ گفت الا اللہ گفت گوہر احمد رسول اللہ سفت آکانو در ابوجہل پلاس کے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ منگ دا ابوجہل پلاس کے کانی یو دم رہیو دا دی دا سی مثال دے لکه زمونږ په دې ملک کې د کافی زمانه نه قبر پرستی را روانه ده د قبرونو پوجا پاٹ کول بیا په قبرونو باندې دا نامی خول چې دا دې د پاره ده دا دې د پاره ده دا دې د پاره ده لکه نن یو سړی ټلیفون وکړو وی چې د فالج زیارت کم ځای کې ده سړی چې فالج والی داغه زیارت کم ځای کې ده نو ما وی چې ما ته خدا کا پته شته چې د فالج زیارت لا کم ځای کې دی تاسو اندازه وکړئ کدی یو سړی دا عقیده وي چې دا زیارت ته او په دې فالج لري کوي دې لري کوي دې نه زیات شرک بل نشته کدی یو سړی دا عقیده وي چې زما د خپو کې بعد دی او دا زیارت د آباد لري کوي دې نه لوی شرک بل نشته عزیزانو قبر پرستی چې دا ډو په اسلام کې شته نه لیکن ستا ملک یو ګوره قبرونو نه سال جوړ دی کنوریس نه دا غونډاګان را ټول شي او ډولکی والا ځان سره کی او مخکې ډولکی غږیږي او وروسته ورپسې دغه شکور نیولی واچوئ د بابا که څوک اړی نه مې د یرې ورکي ځکه چې هلته ورسره ډنډې مار روان نو زما عزیزانو اوس دا قبر پرستی چې مونږ کې کومه ده دا د دوی نه ویستل کاری دارت او بیا ورسره چې لویه خبره دا مي چې د ملا نوم یم په ځاني ښیي او هغه ملا هم ځان ته وایي آی ملګری وي شیخان یې ملګري وي لوی لوی سڼې او لوی لوی ګیرو والا دا یې ملګري وي اوس دا اعتقاد د خلقو نه ویستل دا د چا پلار نشي دا اعتقاد تی ویستل او بیا په دې خلقو دا منل چې ګوره معاصر حقیقی په دې کائنات کې صرف د خدای ذات ته بنده نه دی دا په منل دا ډېر ګران کار نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې ټولو مشکلاتو سامنا وه د یو یو سړي به شپېته شپېته خدایان د نن نه 50 کاله مخکې د هندوستان هندوانو 33 کروڑه خدایان 33 کروڑ خدایانو نن نه 50 کاله مخکې چې اوس بلا نور څومره زیات شي د هندوستان خلقو 33 کروڑ خدایان ځکه چې هر یو بت به د یو مرض دارو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی وایي چې زه مسلمانېږم وایي چې ولې وایي زما یو خدای و هغه خیرن شوی نو مې علم بولو نور ته مې کېښود چې وچ شي وایي یو ګیدړ راغی او خپه یې اوچته کړه پې متیازې وکړي وایي زما د خدای ورته کته او غږ یې ونه کړو نو وایي ما هلته دا ووایي چې عرب یبول الثعلبان براسي آیا داسې شی هم خدای کېدی شي چې ګیدړانې په سر متیازې کړي نو زما عزیزانو عرض دا و چې دا عقیده د خلقو د ړنه ویستل چې دي دا ډېر ګران کار واحد ذات اقدس د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې شروع یې وکړه معجزات دي کردار دی کریکټر دی اخلاق دي تاسو وګورئ نن د دنیا ګوټ داسې نشته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم منلو والا پکې نشته دا دغه لوی کردار وجه وه او د لوی شان وجه عزیزانو په دغه ورځو کې لوی مشکلات دا و چې په دې خلقو دا منل چې زه پیغمبر یم بیا دا پې منل چې زه اسمان ته تللی یم او خدای سره مې راز و نیاز شوی دی دا ډېر ګران کار پیدا کړه خلق ابو جهل
ویل ته پیغمبر یې خدای ته اسمانونو ته تللی ویل آو وی که ته اسمانونو ته تللی نو دا سپوږمۍ د مخامخ وګوره دا په دې اسمان کې دوه ټوکړې کا نو بیا به زه ستا پیغمبر یم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل دا خو آسان کار دی په ګوته یې داسې اشاره وکړه اسمان کې سپوږمۍ دوه ټوکړې شو بعض علماو لیکلي دي چې یوازې دوه ټوکړې نه شوه بلکې دواړه ټوکړې رالې نیمه په یو لستوڼي کې ننوته او نیمه په بل کې او په دې ګریوان کې بیا یو ځای شوه بار ووته او بیا لاړه پاس عرض دا و چې ابوجهل اوس څه وایي ابوجهل اوفوی جادوګرې خو ډېر لوی جادوګرې چې اسمانه پورې دیم جادو رسي بیا بار لاړو او راغو لاس کې کاڼي نیولي حضور علیه السلام ته وایي چې گر رسولی چیست در مشتم نهان کته رسولی نو وای زما د لاس کې څه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي څه وای ورته وایي گر رسولی چیست در مشتم نهان کہ خبرداری ز راز آسمان کته رسولی نو زما د لاس کې وایي څه دي چاته د اسمان نه خبرونه راځي نو دا دومره لنډ شی خو به خدای شي چې زما د لاس کې حضور علیه السلام ورته وفرمایل چې زه ووایم چې ستا لاس کې څه دي او که دا ستا لاس کې څه دي دا په خپله ووایي وی نه زما لاس کې چې څه دي هغه نشي ویلی ته ووایه رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو ګوته لاس ته اشاره وکړه داسې سره د ابوجهل لاس کې کاڼو وویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله مونږ کاڼي یو او دومره یو هغه کاڼي ابوجهل لعین په دې ځمکه راوویشته وی په دې جادو تاسو خیال راغی دا هغه مشکلات وو چې د پیغمبر ورسره مخ ابوبکر صدیق چونکې په ابتدا کې مسلمان شوی هغه بیا د مونځ کولو دپاره چې کوم مشکلات عقل به حیران شي چې مونځ به هغه کولو دې خلقو به ورته رنګ رنګ تکلیفات رسول عزیزانو رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزات د حد نه زیات اوس یو ټکی یاد کړئ چې یو معجزه ده او یو کرامت دی معجزه چې ده هغه هم د پیغمبر په اختیار کې نه او کرامت چې ده هغه هم د ولی په اختیار کې کرامت وای خرق العادت ته خلاف عادت د ولی نه یو کار صادرېدل دی ته کرامت معجزه وای دی ته چې مقابله کې بل سړی عاجز شي او د هغې جواب نشي دی ته معجزه وای مقابله کې یو سړی عاجز شي او د هغې جواب نشي دا معجزات چې دي بیا الله پاک ټولو پیغمبرانو ته ورکړي لکه موسی علیه السلام ته دا معجزه ورکړې وه چې دا امسا ده او چې امسا به یې وغورځوله داسې هغې نه به یو لویه اژدها جوړه لاس دی دې ترخ کې به لاس داسې کو او چې واپس پې راویستو هغه به پړقېدو د سپوږمۍ په شان عیسی علیه السلام ته دا معجزه وه چې قدرتي ړوند به یو سړی پیدا و ده به پې لاس راخ کیا به بینا شي ابرس مرض به چې پچاو دا برګ لاس به چې پراخ کو مرض به تلا دا معجزات د هر یو پیغمبر د خپل خپل شان مناسب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزات چې بیا پټولو چې د دغوندې معجزات بیا د چا نه ځکه چې دا صنادید د قریشو دا به عاجز او جواب به نه شو کولی چې بل جواب به نه ورتلو ویل به دا جادوګر دی پراپیګنډه خو به یې کړې وه یو سړی دی دمګر دی دمونه اچي هغه به ما سره د لیونیانو اجازه ده یاره که دا محمد عربي په ما خدای را پیښ که نو ما سره د لیونیانو اجازه ده چې دم یې کم او جوړ شي قدرتي ورځې په لاره کې رسول الله سم ورسره مخ شو چې مخ شو ورته وایي زلمیه خبره واوره ما اورېدلي چې ته لیونی او ما سره د لیونیانو اجازه ده اوس پیغمبر ورته څه وایي ورته وایي نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. آدمګر ورته وی ها ته بیا وای، پیغمبر ورته دا کلمات بیا وای چې بیا وای الله سی ولا ورک او وی لا اله الا الله محمد رسول. ما د دنیا کلامونه اورېدلي دي، خدا ستا غوندې کلام یا د خدای کېدی شي او یا د پیغمبر کېدی. ته لیونی چېرته ما خلق ما ته ویل چې دا لیونی دی. نو عرض دا وزیدانو که تاسو خیال وکړئ د خپلې زما یاره تاسو به وایئ چې دا دومره لوی کافر چې وګوره پیغمبر ته بیا لیونی. ستا دې زمانه کې درته کم خلق چې د دین کار کوي دا قوم ورته لیونی وایي که نه وایي؟ ولن دا تبلیغیان والا چانه روټۍ غواړي، اوبه چانه غواړي، بستره چانه غواړي، کټ پوزی چانه غواړي؟ نه، پیسې خپلې، جامې خپلې وینځي، کټوی خپله پخوي، روټۍ خپله خوري. ستا جومات ته راشي دا وایي سې روزه ده او دا یک روزه ده دا چله ده، دلته به پراته وي او تا ته به د خدای د دین دعوت درکړي. حالانکه په خپل ځای دا ټول مزدور کار دی، مزدورۍ هم کوي، کارونه هم کوي او د خدای په لار کې دا وختونه هم لګي. دا قوم ورته څه وایي؟ لیوني ورته وایي که نه ورته؟ بلکې لیوني لا څه کوي، دا قوم ورته وایي چې دا د امریکې تنخواه اخلي. دا قوم او د امریکا که دومره ښه شي چې ماله تنخواه راکوي چې ته د خدای دین خلقو ته بیانوه، نو بیا د امریکې نه ښه ملک چېرته شته؟ دې ذلیل قوم ته تاسو په مخ د ځمکه د امریکې نه لوی رذیل ملک به بل نه په مخ د ځمکه. تاسو وګورئ په لیبیا کې امریکې څه وکړه، تر ننه پورې څه کوي لګیا دی، بیګای بیا پې بمباري کړې ده تر ننه پورې. وجه څه ده؟ دا خدای دی چې پاکستان یې په سترګو ړوند کړی دی او د امریکې نه سوا کلمه نه وایي. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې لیبیا د اسرائیلو خلاف او امریکې حکومت چې دی دا د یهودو دی او د اسرائیلو. تمام کلیدی محکمو باندې په امریکا کې یهود دي، نو امریکا د یهودو حکومت دی او اسرائیل یهود دي. لیبیا د یهودو خلاف او د فلسطینیانو او د شام د خلقو مرګره. الزام یې پې دا لګولی چې دا دهشتګرد دی، سال یې جوړ کړی. امریکا دومره زمونږ دوست ملک شو چې مونږ له پیسې راکوي چې تاسو والی کلي په کلي ګرځئ او تبلیغ کوئ. اوس دا خبرې چې څوک کوي د هغې قباش وګورئ. دا خبرې درې قسمه خلک کوي، درې قسمه. یو هغه خلک کوي چې یقیني د امریکې تنخواهخواره دي، یقیني. یو هغه خلک کوي چې کوم د قبرونو حاصلات خوري، قبرونو نه د پلار او د نیکه جایګیر جوړ کړي. یو هغه خلک تاسو ورشئ کاکا صاحب زیارت وګورئ، یوې میاشتې له په 1.5 لک روپۍ ټیکه کېږي. یوې میاشت ټیکهدار یې والي په 1.5 لک روپۍ. اوس چې ټیکهدار یې په 1.5 لک په ټیکه والي نو خو 2 لکه به پې هغه ګټي که نه، نو هلی په 1.5 لیکه. دا 2 لکه روپۍ د کاکا صاحب په زیارت باندې څوک اچوي؟ په غبرګ وړاندې شي. نو د کاکا صاحب دې پیسو ته حاجت څه دی؟ اولاده یې وګورئ ټول کروڑپتیان او اربپتیان دي. کاکا خیل میاګان وګورئ ټول کروڑپتیان لکپتیان د دنیا. دومره مالداري څوک نشته لکه دا خلک. هلته د ښځو حال وګورئ او د سړو. دا مالګې په دغه ځای ایښول، مالګه سټل او شکرانه اچول، دومره خو اخر سرونه دي در پورې. په سپېږمو روټۍ نه منډئ، خپل غل روړی چې وکړئ یا په خولې نه منډئ، څه عقل خو وکړئ خدای بندګان، څه سوچ خو وکړئ چې اخر د دې پیسو د زیارت ته حاجت څه دی؟ زیارت په پیسو څه کوي؟ دا زمونږ ښځې او زمونږ سړي دا حال دوی جوړ کړی. پبو ته لاړ شئ چې د مین روډ نه د پبو میا صاحب زیارت ته پورې ځئ، په دې لاره بازار جوړ دی. چې بازار جوړ دی پروسه کال څه ورننوت، نو ټول زلمي هلکان په دې بازار کې په دې دکانونو ناست. نو دیدن مستا بانے میں نورے، دیدن مستا بانے میں نورے، وای په نیمه لار کې څه بانه کم ودرېږم. داسې داسې کټي په دکان ناست. واخله خورې واخله، څه اخلې؟ واخله مړې راشه. دا ورته نه نه ځواني کوټې شي،
نه اخله واخله یو دکاندار ورپسې یو چند چغې وي بل ورپسې بل کلي تجربه وکړي نر سړي له بورکا ور په سر کوي او ته ترې مخکې شه بورکې والا ځان پسې بیا تماشا وکړه چې د دکانداران ورپسې څه کوي. خیر دا ملک دی یا دا قوم دا بني ادم په مخ د ځمکې هغه شرکیات او بت پرستی چا په خوب کې نه ده لیدلې چې کومه ستا په ملک کې منټ پس کی. د رحمان بابا خبره ده وایي په ټول عمر به هیچا لیدلې نه وي په ټول عمر به هیچا لیدلې نه وي هغه چارې چې ته هر ساعت په ما کړې خوب کې بچا نه لیدل چې کوم ستا په ملک بیا ستا په ملک د جمعې د شپې تماشا وکړه د جمعې د شپې الله دې داسې شرمېدلې شپه چاته ونه ښیي لکه په پاکستان کې چې د جمعې شپه کل هم دم توبونه او کنجر توبونه دا د جمعې په شپه بیا دا رزلاو خبیثان د زمانې وګوره دا ډزې داسې ډزې چې د غوږونو پردې به درته وشلې کلاشنکوپ ته دلته ایمان تکړه دی چې کلاشنکوپ پولیس ونیسي هلته پې پرچه ورکړي ورشي په اسلم خټک پرچه ورکوي چې د ملک وزیر داخله دی په هغه پرچه ورکوي چې تا لیسنس یې ولې د کلاشنکوپ ورکړي هلته د نیکه ناست لیسن یې ورکوي او دلته راغی ته یې لیکې او پرچه ته ورکوي ستا ملک کې د مرکزي حکومت نه د دې لیسنس جاری کړي ستا د قبایلو پولیټیکلانې پرمټ یې ورکوي نو خلک به پې ډزې نه کوي ډزې به نه کوي. بله خبره ده چې دا د اوس قوم ډزو له هم کور کې تکړی دا هغه ګیدړ قوم دی چې دوی هم دلته پردي واده له لاړ شو خو که لږ د دې غوږونو نه ونیو د کابل دې غرونو ته دې که ته د دا تیزونه بیا وګوره او د ده دا دستونه وګوره چې په لنګو بیا روان یو طرف ته دا کېږي بل طرف ته دا کېږي دومره وسله لکه په پاکستان کې ده په دنیا کې زه وګرځېدم ما یو ملک کې وسله ونه لیده پولیس سره وسله نشته فوج په سړکو ګرځي وسله نشته ورسره تش ګرځي تش سپۍ به نه ټوپک نه تماچه ورسره خو چې داسې درته وګوري پرتوک کې به متیازې وکړي دلته ورسره کلاشنکوپ وي چې ته ورته وګورې جنډه بازار اجړه به در یاد شي تاسو خیال راغی تاسو توره څه وکړه او پاکستان خو هغه ملک دی هغه ملک د سن 47 نه واله تر ننه پورې ما د دوی توره ونه کړه توره نه ده دا یې کړي چې کشمیر له غزاله تلي نو هندو ونه یې پوزې پرې کړې وې په نتکای پورې کارتوسونه بیا راوړل دلته قصهخانه کې به په دې فوټپاتونو باندې خرڅول بیا دا یې کړي اوس هم دا بعضې بوډاګان شته چې کشمیر غزا هم یې کړې ده ناله غزا دی نه د پوزو غزا دې کړې ده هندو یې پوزې نه به چې نتکای نه وتم تا به ترې پوزه غوسه کارتوسو غزا دې کړې قصهخانه کې ما لیدلي چې خرڅول خبره دا ده چې د دې ټولو څیزونو علاج صرف او صرف په آسماني قانون کې دی چې څو پورې د دې ملک قانون آسماني قانون شوی نه زما دې په خدای قسمي چې ښه ورځ ونه ګورې ښه ورځ به نه ګورې سیاسي خلقو نم خدایان جوړ کړي دا خیال دی د بجلیګر ملا سره ملګری یم ګوره که چېرته وزیر شو څېرا کړه دا خیال پوه شوې ګوره که چېرته وزیر شو څېرا کړه اوس یو بله را په مخه کړې ده ها کو څه چل ګوره که دې څه جوړ کړ جوړېدل چې خدای نه یې کړي د دې پلار هم ویلي چې روټي کپړه مکان به در کوم ویلي که نه ویلي چې د خدای اسرم نه و د بنده اسرم وه نتیجه یې څه شوه بدبخت قومه د بنده اسرې پرېږدئ د خدای اسره ونیسئ د هغه ذات اسره ونیشه چې د مور د خېټې نه واله تر قبره پورې ستا د خولې ته روټۍ او رزق څوک در رسوي نو دې قوم خدای پرېښی چې خدای هم پرېښو نو تاسو خدای پرېښي نو هغه شرمونه یې در نه جوړ کړه هغه شرمونه چې الله دې داسې څوک ونه شرموي لکه نن چې پاکستان شرمېدلی دی خبره د وسلو نه ده خبره د ایمان ده او خبره د غیرت ده وسلې دي چې صاحبه ټوپکې دي چې تماچې چې شلډلې دي او جرمنۍ ده فرانسۍ ده زما وس ورسي او ما نه چا چاکو وګرځولو نو زه به د سړي بچی دی چاکو ستا څه کار دی وسلې ګرځول دشمندار یم چې
چې دشمنداري زبستا د دشمنۍ علاج وکم یا به دې جوړه وکم او چې جوړه نه وي پړه وړ به معلوم کم یو به درکې ټاټی کم چې د نوغې درته وباسم بیا به ټوپک چا پسې ګرځې. دا د خدای په قهر اخته قوم خپلو کې یو بل لپړانګان بار د تورې نه دي کېږي به څه. زمونږ په سر خو عظیم اور ولاړ دی. د روس اور وګورئ، د هندو اور وګورئ، د امریکې اور وګوره، اور هم په سر ولاړ دی. بدبختو سوچ وکئ والله چې د شپې څملئ او سهار راپاسئ د روس ټینکونه به درته په کوڅو. دا به زه تا ته ووایم چې راشه اوس دغه وزیران دې راوله دا خېټې چې د ګډانو قبرستان دی دغه اوس راوله چې اوس یې پرتوګ وکئ. که کابل کې ګرځېدی شي نو پاکستان کې هم ګرځېدی شي. دې خوشفهمۍ کې مبتلا نه شي چې موږ سره هم یو دوه کړکړي جهازونه دي. کړکړي به دې ولاړي او را به شي اور به در باندې بل. یو وخت کې به ترې بچي چې ملک د ملک متفقي او ډټیا وي د دشمن مقابلې دپاره. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مشکلات هغه دا چې یو سونو کالو عقیده د چا د خیال نه ویسته. بل مشکل ورته دا و چې عیسی علیه السلام ته عیسایانو د خدای زوی وي او دا د عیسایانو نږدې زمانه وه. یهودو عزیر علیه السلام ته د خدای زوی وي. دا عظیم طاقتونه پیغمبر ته د دې لویه سانحه وه چې دا به د دې دماغ نه څنګه وباسي چې عیسی علیه السلام د خدای زوی نه دی یا عزیر علیه السلام د خدای زوی نه دی. دا ټول مشکلات. لیکن چې عزم مضبوط اراده مضبوطه وه او د خدای نه امداد غوښتلو هر وخت کې د هغه پیغمبر مشن او شان هم وګوره چې نن د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسېدو او هغه خلق هم وګوره چې چا د دې پیغمبر د شان خلاف کړو. نو عزیزانو عرض دا و چې اصل اسلام یو آسان مذهب دی، یو سهل مذهب. مشکلات دې نه رستو به زه بیا تاسو ته ښیم چې هغه آسان او سهل مذهب کې مونږ خلقو کم مشکلات پیدا او د پیغمبر وسایط څه دا به بیا شي.